الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو درنو قدرمندو ورونو، بعضی ورونه دا وایي چې زمونږ کاروبار یا نوی دی یا دا چې کله یوه میاشت موږ کار وکړو د هغه وروسته بیا ډېر زیات ستړي یو او هیڅ کار پرمختګ باندې نه کوي، کاروبار مو ډېر خراب وي، قرضونه را باندې دي. د دې لپاره یو داسې دعا یا ذکر راته وښیاست چې الله تبارک وتعالی زمونږ کاروبار ته پرمختګ ورکړي او موږ پر یو کاروبار باندې ودرېږو او هغې باندې قرار ولرو. د دې ورور په جواب کې به ووایو چې په کاروبار کې څو شیان ډېر ضروري دي. هغه انصاف دی. که یو شی تا ته ډېر ښه معلومه وي چې تا په 100 روپۍ باندې اخیستی دی او هغه ته په ظلم باندې په یو چا باندې خرڅوې په 500 باندې، په 400 باندې، په 300 باندې، په داسې حال کې چې هغه شی په بل دکان کې په بل ځای کې په دې قیمت باندې نه وي، نو دې ته بې انصافي ویل کېدلی شي. ته به دا ګټه وکړې، بې انصافي به وکړې، خو ستا په دې مال کې به برکت نه وي. کله چې یو څوک په کاروبار کې انصاف ولري بل مسلمان ته دوکه نه ورکوي. صحیح ده، ته چې په دوکان کې کم شی خرڅوې زه په هغه باندې نه پوهېږم چې دا به د څومره قیمت والا وي، او ما په تا باندې دا باور وکړ چې زه رالم تا ته ودرېدم، دا فکر مې دی چې دا به ما ته دوکه نه راکوي. خو لیکن تا ما ته اړولې ده، ما ته دې دوکه راکړه، زه په یو شي باندې نه پوهېدم، هغه په عام بازار کې 200 افغانۍ قیمت لري، 2000 افغانۍ قیمت لري، ته ما ته په 3000 راکوې. دا ما ته یو قسم دوکه شوه. یو ګټه ده د بازار سره سمه ګټه، په انصاف کې دننه ګټه، هغه جایز ده، بلکل هیڅ مشکل په هغه کې نشته. خو داسې دوکه مسلمان ته ورکول چې هغه ورباندې پوهېږي نه، له بله ځایه راغلی دی او ته زیات ورباندې چسپوې، زیات یې پر هغه باندې وراړی، نو دا مسلمان ته دوکه ورکول دي. یو به په کاروبار کې له انصافه کار اخلي. دویم په کاروبار کې له دروغو ځان ساتل. دروغ نه دا چې صرف حرام دی، کبیره ګناه ده، بلکې په دروغ ویلو باندې انسان د الله تبارک وتعالی له رحمته لرې کېږي. چې کله یو انسان د الله تبارک وتعالی له رحمته لرې شه، بیا به په کار کې پرمختګ، ګټه او برکت چیرته وي؟ چې کله یو څوک د الله په رحمت کې وي، دغه به په لږ مال کې زیات برکت وي او کاروبار به پرمختګ کوي. ځکه د هر شي سره د رب العزت چې کله رحمت وي هغه کې برکت وي. چې برکت نه وي دا ټوله دنیا ستا هېڅ پیدا هم نه در باندې مشتمله، هېڅ پیدا یې هم نشته. دریم شی دا قسم به د دروغو نه اخلي. یو حدیث شریف کې مې داسې ولیده چې د الله تبارک وتعالی داسې نظام دی چې د قیامت په ورځ به د هغه چا سره خبرې نه کوي او د رحمت په نظر به نه ورته ګوري چې هغه په خپل شي باندې د دروغو قسم اخلي، د دروغو په قسم باندې خپل شی په زیات قیمت خرڅوي. نن سبا داسې دور شو، یو رومیانو والا ټماټر والا چې ته ودرېږې وایي قسم په خدای په دومره مې راوړي دي، والله په دومره مې خرڅ کړي دي، وروره تا ته خپل رزق رسیږي، ته قسمونه ولې اخلي؟ قسمونه په کاروبار کې اخیستل د قسم په وجه، دا قسم خپل ځان ته یو داسې شی ګرځول چې ګټه ورباندې کول، په قسم باندې ګټه کوي. قسم هغه ته واخلې چې ما په دومره اخیستی دی، یا په دومره ما مخکې خرڅ کړی دی، یا په دومره
قیمت دی، داسې قیمت لري، دا د دروغو قسم په کاروبار کې ډېر زیات تاواني دی. یو تاوان یې دا نه چې حرام کار دی، دا هم یا د قیامت په ورځ الله تبارک وتعالی و دغه انسان ته د رحمت په نظر نه ګوري، بلکې په کاروبار کې دومره کمزوري راوړي چې هیڅ برکت به بیا په دې کاروبار او په دې مال کې نه وي. نو دغسې یو څو شیان په هغه کې ډېر احتیاط کول پکار دی، او د دې تر څنګ تر ټولو اړین شی بل اخلاق دی. په کاروبار کې چې ډېر ضروري دی هر چا ته هغه د اخلاقو کار اخیستل دي. اخلاق به هر دکاندار خپل وي، که چیرې اخلاق نه وي خپل او چا سره په اخلاقو باندې رویه ونه لري، نو هغه کاروبار هېڅ پرمختګ نشي کولی. دا یو څو اصلاحي خبرې وې. د هغې تر څنګ بعضې کتابونه چې هغه د دعاو کتابونه دي، یو ذکر د الله تبارک وتعالی د قرآن عظیم الشان څخه یو آیت راخلي چې دا به هره ورځ 140 واره وایي، انشاءالله الله تبارک وتعالی به دغه انسان په کاروبار کې پرمختګ راولي او کاروبار به یې ښه شي او په مال کې به برکت وي. په سورة لقمان کې آیت شریف راځي، الله تبارک وتعالی فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. دا آیات شریف ده. دا په روزانه ژوندون کې هر ورځ 140 واره ویل کېده، او الله تبارک وتعالی به دغه ویونکي ته په کاروبار کې پرمختګ او کاروبار کې برکت واچوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.